अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جام زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پینل د میکسیمم سرکټ د چیک کولو ټیسټ کولو پر رابطه باندې تاسو څنګه کولی شئ د خپل کور کې د سولر پینل واټ یا پاور معلوم کړئ د میکسیمم سرکټ د چیک کولو په واسطه باندې تاسو چې کله سولر پینل د دې واټ معلوموي او د میکسیمم سرکټ د پرمول څخه کار اخلي نو تاسو سره به ډیجیټل ملټي میټر یا به سره ډیجیټل کلیمیټر نو تاسو به اول سولر پینل د لمر وړانګو ته په مایله زاویه باندې نصب او کنیکشن کوي د دې نه وروسته په میکسیمم سرکټ کې درې شیونه به تاسو چیک کوئ. اول به تاسو د سولر پینل اوپن سرکټ یعنی خلاص سرکټ به چیک کوئ. په خلاص سرکټ کې د سولر پینل کې به تاسو د سولر پینل ولټ چیک کوئ چې د دې سولر پینل ولټ څو دی. بیا چې د هغې نه وروسته چې تاسو کله د سولر پینل ولټ چیک کو په خلاص سرکټ کې یعنی اوپن سرکټ کې د دې نه وروسته بیا تاسو بند سرکټ یعنی دې باندې به لوډ وي مصرف به وي په سولر پینل باندې بیا به د دې بند سرکټ چیک کوئ. په بند سرکټ کې به تاسو د سولر پینل ولټ او امپیر دواړه د ډیجیټل ملټي میټر یا د ډیجیټل کلیمیټر په واسطه باندې دا چیک کوئ. یعنی دې ته ویل کېږي کلوز سرکټ. په کلوز سرکټ کې د دې دواړه چیک کوئ به هم به امپیر ګورئ هم به ولټ ګورئ. درې پوزیشن کې چې دا به د دې د سولر پینل شارټ سرکټ ګورئ. په شارټ سرکټ یعنی د سولر پینل دواړه تارونه به راوالی او دا به د 5 نه تر 10 سیکنډو پورې شارټ کوي او د سولر پینل امپیر به چیک کوي چې دا سولر پینل او واقعي دغه عمر امپیر دی کړی دی. کله چې تاسو د سولر پینل خلاص سرکټ کې ولټ چیک کو په بند په شارټ سرکټ کې د دې تاسو امپیر چیک کو بیا تاسو غواړئ چې د دې میکسیمم واټ یعنی د دې سولر پینل پاور معلوم کړئ چې دا څومره واټ ده. نو د دې نه وروسته بیا تاسو د اوم قانون فارمول څخه کار والی. د اوم قانون کې په ډیسي د دې فارمول دا دی چې تاسو به ولټ ضرب چې د امپیر دا دواړه به ضرب کوئ نو تاسو د به د سولر پینل واټ چې د حقیقي واټ دا به معلوم شي. دا عملیه به تاسو کله اجرا کوئ دا عملیه به تاسو د 11 نه تر 3 پورې په هغه صورت کې چې کله د غرمو وړانګې موجودې وي او غرمه چې کومه دی په معتدل حالت کې په دغه وخت کې تاسو د سولر پینل میکسیمم سرکټ چیک کولی شئ او د میکسیمم سرکټ په واسطه باندې تاسو د سولر پینل واټ دا معلومولی شئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پینل او د میکسیمم سرکټ او د چیک کولو په رابطه باندې وه. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.